السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر به یاست جوړ یاست وخت منظر ځای کوم د ډایرکټ سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ مو چې سره اخیستی دی هغه بکټریالوجي پارټ 5 دی سیده په دې کې ما اول پارټ جوړ کړی دوم دریم څلورم دا پنځم پارټ دی سیده نو په دې کې ما یو پنځه نه بکټریاوې راخیستې دي سیده د دې هیپاټایټ درښایم چې دا اوسېږي چیرې د دې ډیزیز د کوم ناروغي جوړوي د دې درملنه څنګه ده او د دې دا د کومې فیملي سره د کومه کورنۍ سره کار لري سیده او دا دلته ګوره په دا عکس کې دا پنځه نه چې ویني دا هر یو جلا جلا خپل ځان ته کور دی سیده او دا هر یو جلا جلا سبجیکټ دی سیده دلته هر یو زه په نمبر باندې دا درښکاره کوم چې اول دوم دریم څلورم سیده په اول نمبر باندې کوم چې اسټرکای کولای دی سیده دې ته ای کولای په نامه هم وایي راځي اول وایي کرکټر درته وایم بیا به مخته نور درته وایم ګرام نیګیټیو دی او راډ شیپ دی او فیکلټیټیو ایروبیک دی سیده دا بغیر اکسیجن ګزاره هم کولی شي او په اکسیجن کې ګزاره هم کولی شي او د دوی چې دی په اووه سنټیګریډ یا په اووه ټمپریچر کې ښه سم ګروت کولی شي او د دوی چې دی موټایل دی فلیجلا لري سیده ښه په دې کې درې خبرې باید وساته سیده یو دی یورو پیتوجنیک ایکولای دا چې دی د یو پی ای سی په نامه باندې یادېږي دا ټایپ د ده نو دا رقم بکټریا چې راشي دا بیا زموږ په یورینري ټریټ انفیکشن کې ګروت کوي هلته یعنې په موږ په ادرار سیسټم کې دی ګروت کوي او موږ ته یوټای ډیزیز کوي سیده یو دی انټرو هیموریجیک ایکولای سیده نو دې ته ای ایچ ای سی په نامه هم وایي کېږي دا بیا څه چم کې دا موږ ته فوډ پوزنینګ جوړوي یعنې په معدې کې په کولمو کې هیموریج کولایټس په کولمو کې زخم جوړوي سیده نو دې د وجې څخه بیا موږ ته موږ خوا ګرځي چې کله موږ ته د انټرو هیموریجیک ایکولای ولګېږي نو په دې کې بیا موږ ته چم کېږي خوا یې ګرځي او د ده غټ بولې چې دی هغه دا رقم وي کله نري عملو په رقم وي لکه اوبه داسې عملونه روان دي د هغه سره وینه روان وي او دی کولمې هلته زخمي کوي ښه دریم نمبر کوم چې انټروپیتوجنیک دی سیده ایکولای دې ته ای پی سی ای په نامه هم وایي کېږي دا بیا څه چم کوي دا به صرف ډاریا موږ ته جوړوي عملونه راکوي هغه کوچنیانو ته او د ځوانانو ته لګوي سیده حاجي چې ګوره دې هیپاټایټ دا چیرې اوسېږي سیده دا په هیومن ګټ سیسټم کې اوسېږي انوایرمنټ کې اوسېږي لکه خاورې اوبه هوا ښه د انوایرمنټ کې ان مس دی سیده اور انیمل دی ګټ په حیوانانو کې اوسېږي د حیوانانو په هغه کولمو کې اوسېږي یا په غټو بولو کې اوسېږي دا سیده او دلته مې د انوایرمنټ څخه ان مس کړی دی هغه به هلته مخته زه منشن کوم ښه ډیزیز ناروغي دی موږ ته چې راسي هغه یورینري ټریټ انفیکشن دی سیده ډاریا ده نومونیا ده مننجایټس دی سیده نومونیا او مننجایټس دی هغه وخت دغه کې چې دی په جسم کې ډېر سره ایله سي سیپسیس سي سیده نو بیا دی نومونیا هم کولی شي مننجایټس بیا د دماغ یو قسم نه جوړېده سیده او ډاریا او یوټیای انفیکشن دی بیخي ډېر کازوي سیده نارمل ده د کم کازز چې وي هغه ډاریا او یورینري ټریټ انفیکشن دی سیده ټریټمنټ علاج چې د انټي بایوټیک دی او ټرایمیتوپریم په نامه سلفیمیټاپرین په نامه چې کوم انټي بایوټیک دی هغه دی سیده او ایزیترومایسین دی او فلوروکوینولز په نامه دی سپرو دی او ښه نایټرو فرینټوین په نامه باندې چې کوم انټي بایوټیک دی سیده نو دا انټي بایوټیک ته ورکولی سي ښه فیملی ټري ډومین بکټریا ده او فایلم چې دی هغه پروټیو بکټریا ده کلاس چې دی هغه ګاما پروټیو بکټریا ده اورډر چې دی هغه انټرو بکټریلیس په نامه دی ښه فیملی چې د هغه انټرو بکټریا سی آی په نامه دی سیده او ارجینس چې د هغه اسچریکای په نامه دی دا په 1919 کې پیدا شوی دی سیده او دا بکټریا چې د زموږ په کولمو کې د جذبولو کار هم کوي د ویټامین جذبولو کار هم کوي او چې نور ډیپ لاړ شي هغه بیا رقم نور حالات کازي ښه پر دوم نمبر کلاسټریډیم سیده د دې به اول کرکټر درته وایم بیا به نور مخته شان درته وایم سیده د دې کرکټر چې د هغه ګرام پازیټیو ده راډ شیپ ده او دا انوروبیک ده سیده فلیجلا لري او دا سپور فارمینګ لري سپور فارمینګ مطلب څنګه د دې په ځان سره سپور جوړوي سیده نو دا سپور چې دی کله جوړ کړي نو دی بیخي یو هایلی ریزیسټ سي یعنی ضد مقابل سي پر چیش مطابق باندې لکه ګرمي یا هیټ سي یا یو ځای وچ وي یا دغه وي کیمیکل وي د دې خلاف دی ځان ریزیسټ کړي ضد مقابل کې سیده او دی په انټي بایوټیک هم ډېر ژر خپل ځان ریزیسټ کوي سیده دا د چیش د وجه سپور فارمینګ په دې کې داسې کوچني تخم دی دا ګوره په سر کې ویني دا جوړ دا د سپور فارمینګ دی سیده ښه د ده سپیشیان بیخي ډېرې دي سیده د ده دپاره د ده کوم مخصوص سپیشیان چې راخیستي 4 دانې راخیستي سیده نو هغه اول نمبر د کلاسټریډیم بوټلینیم دی او کلاسټریډیم ډیفیشلز دی او کلاسټریډیم ټیټناین دی
ښه کلاسټریډیم فرفرنجیز په نامه باندې چې کوم سپیشیز ده سیده نو دا څلور سپیشیز یې خوښ کړي دي سیده او دا بیا هر سپیشیز جلا ځان ته جلا ناجوړي کازي سیده اول به د ده یو ډیزیز تا ته سر در خلاص کړم بیا به مخ ته ځو ښه اوس راځو په ټیټنس نیوروټاکسین یا ټیټنس ډیزیز باندې خبره کوو سیده نو ټیټنس ما مخکې هم جوړه کړله هغه پر ما په چینل باندې پر ویډیو باندې کاپي رایټ راغلی سیده نو په دې وجه باندې اوس مې کوشش وکړ بله جوړه کړم دا مې ژر لیکلی دي په دې وجه د عکسونه نه کلیري انسان سم نه دي راغلي دا نور شیان سم نه دي راغلي نو دې لپاره به بخښه کوئ سیده راځئ چې نیوروټاکسین کم میکانیزم استعمالوي ټیټنس کم نیوروټاکسین چې دی کم میکانیزم استعمالوي سیده دلته اوس ګورئ یو زنګ نیولی میخ پروت دی په دې میخ باندې ستا پښه ولګېدل سیده نو دا پر میخ باندې سپور پراته وي سیده نو بیا دا سپور ولاړ شي دننه پښو ته ورته ولاړ شي نو دلته پروت وي دا سپور نو دلته چې کله د اکسیجن کم شي په د ځګي د پښې کم ځای خوږ وي دلته چې کم اکسیجن کم شي نو دی څه چم وکړي دا کم سپور چې دی دا سپور دا دلته بیا ځان ګروث شروع کړي سیده ګروث شروع کړي د ځان څخه راډ شیپ جوړ کړي سیده راډ شیپ جوړ کړي سیده نو ویداوټ سپور راډ شیپ جوړ کړي سیده په دې کې بیا سپور نه وي سیده دا سپور چې دی بیا کنورټیږي په دغه باندې سپور لرونکي نو دا چې دی دا روډ بیا دا روډ بیا اوړي هغه روډ چې دی راډ شیپ چې دی دا اوړي بیا د سپور لرونکي روډ باندې اوړي سیده نو دا سپور چې دی کله اوړي نو دلته دی څه چم وکړي دلته ګوره زه یو منټ نکلیږي د سایز ورکشنی کوم دلته ګوره دا راډ بیا څه چم کېږي دلته باره دی بلاست دی سیده بلاست دی د دې بیا نوی سپور جوړیږي نو چې کله بلاست شي د دې په دې مابین کې دی دلته ټاکسین علاقې سیده کوم چې ټیټنو سپیسمن په نامه ټاکسین یا ټیټنس په نامه ټاکسین په نامه چې کوم ټاکسین دی سیده نو دا ګوره دا کیمیکل د علاقې دلته ګوره دا ځای ته دا کیمیکل د علاقې د ځان سره سیده یو منټ چې زه دا ګوره یو منټ دا ګوره دلته نو دلته بیا نور میکانیزم شروع شي سیده چې کله دی ټاکسین علاقې اول خو دې تاوان نه رسي چې کله دې سپور دوه مره علاقې ځان څخه نو دلته په دې مابینځ کې بیا دلته د ټاکسین علاقې دا ټاکسین چې دی دا بیا تاوان رسي څنګه تاوان رسي دلته زموږ په مسل پراته وي د مسل سره بیا موټر نیورون موښتي وي هغه کاګلیجن پراته وي په هغه کې دننه بیا د څه چم کې د کله چې د سره موټر نیورون موښتي وي نو دی بیا هلته ورسي دا کم موټر نیورون سره سیده نو دلته ورته ګوره اوس داسې را روان شي سیده داسې را روان شي دلته سینس ته ځان راورسي کوم چې سنټرل نروس سیسټم ورته وایي یا سپاینل کارډ چې دی سیده نو دلته ځان راورسي سیده دلته نو دلته بیا د میکانیزم نور جلا شروع شي سیده په دې سیستم کې موټر نیورون سیلز پیدا کړي سیده موټر نیورون سیلز بیا داسې میکانیزم جوړوي دلته ګوره دا ما خالي کوچنی کلیپ راخڅې دی دلته ریل عکسونه هم درښکاره کوم سیده نو هغه لوړ هم داسې جوړي لاندې هم داسې جوړي سیده یو چې دی انهیبیټر دی یو چې دی هغه بیا رسیوي یو بیا دغه کې سیده نو دا انهیبیټر چې دی دا بیا د ټول چې کوم کنټرول میکانیزم چې دی دا سره دغه کې ساتي دا سیلز ګوره چې اوس سیلز علاقه سختې که دا ټوله دا سیلز یا نور دماغي کوم کار چې بیا هغه ګردی کوي نو بیا دلته څه چم کې دا ټاکسین چې دی دا ټاکسین راسي دلته پر دې انهیبیټر باندې وموښلي بلاک یې کړي چې هغه کوم ریلیز نه کې انهیبیټر ټرانسمیټر ریلیز نه کې کوم چې ټرانسمیټر کار کوي نو هغه ریلیز نه کې اعلان نه کې نو دغه لاره دلته بلاک کې سیده دا بلاک نو بیا څه چم کېږي دلته چې کوم نیورون ټرانسمیټر راشي نو هغه مخته نه ځي سیده نو په دې علاماتو کې پر ده باندې یو دم جټکه راشي علاج کې بیا یو دم جټکه ولې د میکانیزم سره خراب شو سیده دا ګوره دلته په سمپل طریقه په دې درښایم چې هلته ما په دې کې نور عکسونه هم بغل ته درښکاره کوم سیده نو دلته دا کوم نیورون سیلز و دا دغه چې سره ډسټرب شي نو د ده پوره باډي چې ده یا د دې ډیزیز ته وایي کېږي سټیپنس ډیزیز وایي کېږي سیده پوره جسم یې جام شي سیده پر شا واوړي یا پر ده باندې یو دم جټکې راشي سیده نو دا د دې د وجې کېږي چې دلته د ده کوم نیورون ټرانسمیټر وي هغه بلاک کړي دا کوم ټاکسین ټیټنس سپیسمن چې راشي هغه دلته پر ودرېږي دا ځایونه بند کړي دلته به زه تاته ریل عکس هم درښکاره کړم بیا ښه سم سره په خلاصېږي نو دا د پوره میکانیزم شو سیده پر دې باندې ما یو پله ویډیو جوړه کړه هغه سټرایک د وجه بیا خراب شو په دې وجه ما اوس دومره ویډیو جوړه کوم ښه دا د ټیټنس ډیزیز و اوس یې ګورو چې کلاسټریډیم بوټیلینیم کوم میکانیزم استعمالوي سیده هغه خاص په دغه رقم دی خو دلته لږ یو شی دلته بدلېږي
ښه باټیلینیم په نامه چې کوم ټاکسین دی دی سیستم کې دی خاص لکه بکټریا وایي ټیټنس چې څنګه طریقه کول خاص هغه رقم کې هغه چې سپور د جوړېږي او دا ریر د هر وخت نه راځي وخت په دې کې سیده هغه رقم سپور جوړي هغه رقم ټریول کوي هغه رقم رواني سیده نو دوی راسي نیورون موټر نیورون ته راورسېږي سیده نو دلته بیا دې سیستم کې د دلته میکانیزم جلا شو سره دلته چې دی رالی نو دلته زموږ په دا سترګه چې موږ د باڼو پورته کښته کوو یا د لاس پورته کښته کوو نو د دې دپاره یو قسم اسیټایل چیلین په نامه پروټین موږ ته راځي پر اسیټایل چیلین باندې زه ویډیو جوړوم چې دا چیش نه دي سیده نو دې سیستم کې عام خاص هغه ښه سم نارمل روان دي زیات را روان دي سیده نو دې سیستم کې دلته دی ور کم کې دی ورسره دننه اگزون ته ورسي د کم چې د نیورون سیلز چې دي دې ته ور دننه سي نو هلته د چې کوم ریپروډکشن وي یا دا کوم کې ای سی ایچ چې را روانې راوځي نو پر هغو باندې دی ځان اټیچ کړي نو هلته د چې سم وسي میکانیزم کم سي میکانیزم یې ډسټرب وسي یا د کم مقدار چې دی د ای سی ایچ د اسیټایل چیلین چې د دې د کم وي نو په دې وجه بیا په ځینو کوچنیانو باندې لاسونه مړه وي یا د ځینو سترګو مړې وي نو دا رقم یو دا حالات بیا د چې دی کلاسټریډیم بوټیلینیم دا کازوي دا حالات او دا کیسه ښه د کلاسټریډیم بوټیلینیم د دې د مومندرو ټول ټیټنای د مومندرو ټیټنای چې کازي ټیټنس کازي سیده او کلاسټریډیم ډیفیشل سیدی یا ډیفیشلز په نامه سیدی دا ډاریا جوړي یا کولایټس جوړي د سیستم کې په معدې کې یا په کولمو کې سیستم کې د سوري جوړ کې دغه سرو د وجه څخه بیا وینه راځي یا کله امبولونه سره بیا وینه زیات راځي ډاریا ډیره پشکې کازي یا امبولونه به ډیر پشکې راځي سیده ښه اخري نمبر باندې کوم چې کلاسټریډیم فرفرینجینز په نامه باندې دی دا سیستم کې فوډ پوزنینګ جوړوي یا ګیس ګینګرینګ جوړوي دا ګوره دا پښه وینه د تک شنه ده د دې د وجه سره د دې سیستم کې په غوښه کې بنځان ګروث پیدا کوي سیل سره ډیسټروي کوي د وجه څخه بیا د سیل تک شین واوړي دا ځایونه شنه واوړي نو دې ته بیا ګیس ګینګرین وایي د دې سره خوا هم ګرځي د سیستم ښه دا چیرې اوسېږي د بکټریا چې ده سیده دا په هیومن ګټ سیستم کې اوسېږي سیده انوایرمنټ کې ډېر اوسېږي څنګه لکه خاورو په دې کې ډېر اوسېږي سیده په اوبو کې هغه که فرش اوبه وي که د تالاب اوبه وي که سمندر وي که هر ځای وي دی په هغه اوبو کې ژوند کوي سیده او د انیملز ګټ کې ډېر اوسېږي د انیمل ګټ چې دی کوم د حیوانانو کوم ګډ سیستم دی په هغه کې اوسېږي او په دغه خوشحالیو کې ډېر اوسېږي سیده په خوشحالیو کې ډېرې یا د حیوانانو په غولو په دې شان کې یا د انسیکټس په ګډ سیستم کې اوسېږي سیده یو شی دلته په سره انسیکټس کوم چې د جولګیان مولګیانو دا شان چې دا په دغه فیملي کې هم دی اوسېږي یا چینجیان وي د هغو په ګډ کې هم دی اوسېږي سیده دا د اوسېدو ځای دی دی هر ځای پر هر ځای شته سیده ما چې موقع غواړي سیده پر یو میخ چې زنګ وشتي پر هغه ځای باندې سیده چې دلته ستا غوښه خراب شي هلته اکسیجن سم نه ورځي نو په دې ځان خپل ګروث برابر کړي سیده نو د ده درملنه د سپیشي په مطابق دی چې اوس تا ته کومه ناجوړي ده د هغه کومه بکټریا ده لګېدلې ده د هغه بکټریا په مطابق دی تا ته ټیبلټ درکوي سیده راځه اول وارې د دې لپاره چې دی انټي بایوټیک دی سیده او د کلاسټریډیم ډیفیشلز لپاره چې دی هغه میټرونیډازول دی وینکو مایسین دی سیده وینکو مایسین په نامه چې کوم دغه دی سیده دا دوه بیا دغه دپاره وکړي سیده او کلاسټریډیم فرفرینجینز په نامه چې دی دې لپاره پنسلین کار کوي سیده او بوټیلینیم چې دی یا بوټیلیزم په نامه باندې چې دی د دې لپاره انټي ټاکسینګ ورکوي سیده چې هغه ټاکسیک د کوم کیمیاوي مواد هغه زندوري کړي او کلاسټریډیم ټیټنس دپاره یا ټیټنای دپاره د دې لپاره ویکسین ورکوي سیده یا ایمونوګلوبولین ورکوي سیده چې دلته ویکسین ورکړي دا بیا 2 مری پر راپورته نشي سیده او د دې لپاره چې دی سپورټیو کیر هم ضرورت دی اوس ګورئ زخم دی هغه په کوشش کې دې ته نه پرېږدي چې ډېر خراب شي ډېر دغه سهول دی هلته ځان پشکې ګروت کړي سیده د زخم د وجه څخه بیا دی ځي مخ ته نور ګروت پر مخ بیایي سیده او دا ګوره د فیملي د فیملي سیستم دی اوس ویډیو زده کېږي د فیملي اریو نوم نه در اخلم سیده د فیملي د ما چې وګوره پر دریم نمبر باندې کوم کلیمیډیا ټرایکومایټس په نامه چې دی سیده د دې اول یو خبره په یاد وساته دې ته اس ټي آی په نامه هم وایي کېږي یعنی سیکشوال ټرانسمیټډ انفیکشن دې ته وایي سیده دا یو لفظ دلته په یاد وساته سیکشوال څنګه دا موږ چې د یو چا سره د کار کوو یا د هغه دا په دا مریضي باندې اخته نو دا تا ته لګېږي یا ته پخته وې ستاسو هغې ته ورځي که د هغه پخته هغه بیا ستا ته راستي که هغه ته هر رقم کونټیکټ ورسره وکړې د خولې د خوا او مثال خوله ورسره دغه کې کونټیکټ کې ورسره ولګوې د هر ځای سره مثال هر ځای چې هغه د انفیکشن در لګېږي سیده په دا وجه دته سیکسوال ټرانسمیټډ ډیزیز وایي
ښه کرکټر باندې خبرې کوو. دا ګرام نیګیټیو ده او راوند شیپ دی سیده سپایریکل چې موږ ته ورته وایي ګول ول شیپ چې سیده او دا مایکرو ایروفایلیک دی سیده په کم اکسیجن کې دا ګروت کوي او دا نن موټایل دی لکۍ نه لري سیده او د دې یو شی بل په یاد وساته دې ته وایي کېږي اوبلیګیټ انټرا سیلولر پیتوجن وایي کېږي. د دې مطلب چې دی چې دی بغیر هوسټه دی ځان ریپلیکیشن نشي کولی. دی به لازمن پر یو چا باندې پروت وي یا په یو سیل کې پروت وي دی ګروت کولی شي. مثال اوس دلته ګوره دی څه چم کړی دی دا یو سیل پروت دی دا بور رنګ وینې دا بور دا بکټریا ده دی په هوس کې دننه دی بغیر هوس دی ګزاره نشي کولی د باندې دی ګزاره نشي کولی دی به لازمن سیل غواړي د سیل بغیر نه دی ریپلیکیشن کولی شي نه ځان عمر جوړولی شي نه ځان ګروت کولی شي نه دغه کولی شي ژوند کولی شي. سیده یو شی دلته پاتې ښه دی نور چیرې اوسېږي دته جینیټل ټریټ وایي کېږي د هیپیټیټ دی چې ډېر خوښېږي کوم ځای د دښتې د جینیټل ټریټس یې وایي کېږي. د نو دا کښته خوا چې ده او د زنانو دا کم کښته خوا چې ده د پاکس کې وینې دا ټوله ایریا په دې کې راځي سیده دی په دا ځای کې پروت وي په سترګو کې پروت وي لیمف نوډ کې پروت وي یا نور ځایو کې پروت وي سیده د ده ډیزیز چې کاږي دلته اوس ښه پر اول نمبر باندې کوم ډیزیز کاږي هغه ته وایي کېږي سی ټرایکومایټس په نامه دی سیده په دې کې څه چم کېږي په دې کې دا کوم ویجنای ایریا یا پینس دا کوم چې یا د دغه ښایي خوا او دا خوا یا د زنانو دا خوا وي په دې باندې دانې راپورته شي یا سوري پشک پیدا شي یا اوبه را روان ډسچارج کوي په ایلن ایلن کې نوونه کوي پس کوي داسې حالات پکښې کې وي سیده یا هلته سوري پر جوړ شي سیده یا کله دا بکټریا چې دا به په سترګو کې هم ګروت کوي هغه ته وایي کېږي ټرایکوما په نامه په دې کې څه چم کېدی پر سترګې کې انفیکشن جوړ کړي. انفیکشن سره بیا د بعض اوقات داسې کېږي که هغه سترګه ړوند حالت ته ورسېږي سیده یو دی لیمفو ګرینوما په نامه چې ده یا ال جی بي په نامه دا هم دغه کیسه ده دلته کوم جینیټل ایریا دا ګوره پړسېدلي چې دی دا وپړسېږي سوري پشکې پیدا شي دا کښته ځایونه پر بدن باندې دانې پیدا شي هلته دانې پیدا شي خانې دا رقم ناجوړي دا چې اوس د دې ناجوړي باندې ویډیو د شروع کوم بیخي غټېږي سیده نو دا شارټ ویډیو ما راپورته کړي دي. ښه د دې علاج چې دی هغه انټي بایوټیک دی سیده په هغه کې ایزیترومایسین دی او ډاکسیسلین دی سیده یا نور داسې انټي بایوټیک وي چې کله دا ریزسټ نور انټي بایوټیک هم ورکولی شي. ښه دا فیملي ده ډومین بکټریا ده او فایلم چې دی هغه کلیمیډیا ده کلاس هم کلیمیډیا ده اورډر چې دی هغه کلیمیډیا لیس په نامه ده او فیملي چې دی هغه کلیمیډیا سی آی په نامه ده او جینس چې دی هغه کلیمیډیا ده او سپیشیس چې دی هغه کلیمیډیا ټرایکومایټس په نامه باندې دی دا فیملي ګوره مکمل دا د ګوره په کم کال کې شوی دا هم په دې کې دا کور شو سیده که ډېر مخ ته دا ولاړ شي دا ډیپ ولاړ شي دا ډیزیز بیا دا نور دا بغل والا کاز ښه د دې یو بله سپیشي هم شته کلیمیډیا نمونیا په نامه باندې یادېږي سیده دا نمونیا کازي سیده نمونیا حالت باید تر معلوم وي په دې کې ټوخ کېږي په سینې کې اوبه پیدا کېږي سیده او زړه چې ده زړه کلیمیډیا چې وه کوم ټرایکومایټس په نامه چې دی په دې کې یو بل ډیزیز هم کازي کوم چې پروسټایټایټس په نامه ورته پروسټیټ چې دی دا وپړسي سیده یا نور د دې سره ډیزیز هم کازي دا ګوره په دا عکس کې وینې. څلورم نمبر باندې سیده کوراني بکټیریم ډیپتیریا په نامه چې ده سیده او ولاړ به کرکټر و بیا به نور خبرې وکړو سیده د دې چې دی ګرام پازیټیو ده راډ شیپ کلب شیپ دی سیده راډ چې دی د کلب په رقم دی او ایروبیک دی نن موټایل دی اکسیجن نه اخلي لکۍ نه لري سیده او ډیپتیریا چې دی یو قسم ټاکسین ریلیز هغه ته به کېږي ډیپتیریا ټاکسین سیده نو دا ټاکسین څه چې هم کېږي دا به زموږ چې دی سیریس یعنې خطرناک حالات ته ولاړ شي بیا زموږ کوم ټیشو نساجونه چې دي اورګن دي هغه ډیمیج یې خرابوي یې سره سیده نو دا ټاکسین یې خرابوي سیده ادې چې مخته ځو د هیپیټیټ چې دی چیرې اوسېږي دی ریسپیریټري ټریټ کې اوسېږي لکه شړې سو په دې کې لکه ستونی سو پزه سول په دې کې ګروت کوي یا پر پوستکو ګروت کوي سیده د موږ کوم پوستک چې دی په دې باندې یا په یو زخم باندې سیده ادې چې دی کوم ډیزیز کاږي د ډیزیز چې دغه اول نمبر چې دغه ډیپتیریا په نامه چې د یو ډیزیز ده دا یو ډېر سیریس انفیکشن دی سیده یو ډېر خطرناک په دې کې داسې کېدای شي مرګ لا راتلی شي سیده نو په دې کې داسې څه کې په ستوني کې انفیکشن جوړ کړي یا په پزه کې یا په پوستکو باندې سیده ګور دا د خوله والا یو دانه عکس ما د ښکاره کړی دی سیده پر دوم نمبر ریسپیریټري ټریټ کوم انفیکشن چې دی سیده په دې کې داسې څه کې کله چې دی سینې کې دی ګروت وکړي په شړې کې چې کله دی ګروت وکړي نو دی بیا په هغه کې ټوخي
سیده ډیر بد ټوخي یا په ساه اخیستلو کې مسله وي سیده اور دریم نمبر کارډیک یعنی زړه ته هم رسېږي سیده په زړه کې هم د انفیکشن ګروت کوي سیده کوم چې مایوکارډایټس په نامه یا ارتیمس په نامه باندې کوم حالات دي سیده نو دوی زیاته په زړه کې ګروت کوي یا انفیکشن په جوړ کوي یا دغه د کوم چې د زړه غورځي دغه غورځېدل ورکوي سیده دا بکټریا کولی شي نو د دې سره سړي مرګ هم تړلی دی د بکټریا ښه علاج د دې علاج یا درملنه سیده انټي بایوټیک ورکولی شي په دې کې اریترومایسین ورکولی شي پنسلین ورکولی شي یا نور داسې انټي بایوټیک وي یا کله دې ته انټي ټوکسین په نامه باندې چې کوم ډرګز راځي هغه یا ویکسین ورکولی شي سیده سی ډیپټیریا په نامه باندې ویکسین راځي سیده او که د ډېر حالات خراب وو هغه ته سپورټیو کیر هم ورکولی شي که د اکسیجن ضرورت اکسیجن ورکولی شي د کارډیک مونیټرینګ ضرورت وي یعنې د زړه دپاره یو ضرورت وو یو شي ده هغه هم ورکولی شي سیده ښه ډومینه بکټریا ده او فایلم چې دی اکټینو بکټریا ده او کلاس چې دی اکټینو بکټریا ده او ډر چې دی مایکو بکټریلیس دی سیده او فیملی چې دغه کوراني بکټریا ACI په نامه ده سیده او دا په دغه 1980 کې پیدا شوی دی او د جنس چې دغه کوراني بکټرییم دی سیده نور فیملی میچر سپریملیانې په دې کې او په دې کې بیخي ډېرې فیملیانې راځي سیده بیخي ډېرې راځي مخ ته کرا در ښکاره کوم ښه پر پنځم نمبر باندې چې کوم انټروکوکس دی سیده د دې بابل کرکټر درته وایم بیا به نور خبرې پر دې کوو سیده کرکټر چې دی هغه ګرام پوزیټیو دی د دې سیده او دا کوکای دی شیپ دی سیده سپیریکل ګول وول شیپ دی سیده داسې ګردی مردی شیپ دی سیده او دا فیکلټیټیو انیروبیک دی سیده دا په اکسیجن کې هم ګزاره کولی شي او بغیر اکسیجن هم ګزاره کولی شي سیده نن موټایل دی سیده بغیر لکۍ دی سیده ښه په دې کې یو خبره په یاد وساته دا چې دی دا ريزسټنټ چې دی ډېر ایکسټریم ډېر خطرناک حالات ته مقاومت کولی شي سیده یا ضد مقابل کې درېدای شي لکه د چی شي ضد مقابل کې هغه د ټمپریچر چې ته هر څونه پر ده باندې ته پورته کې کښته کې ګرمي پر جوړه کې ډېرې جوړه کې دی نه مري سیده او پی ایچ تیزاب چې پر ده باندې هر څونه تیز دي د نه مړه کېږي سیده او مالګه په مالګه کې هم دی ژوند کولی شي سیده نو دا درې خبرې د ده په یاد وساته سیده ښه د دې څلور پنځه سپیشیالې ما راخیستې دي سیده هغه بیا خپل ځان ته مخصوص ځایونه لري چې دی پکې اوسېږي سیده هیبیټیټ سیده هیبیټیټ دی چې په کوم ځای کې اوسېږي سیده اوله نمبر باندې چې کوم انټروکوکس فیکلس په نامه چې ده دا په هیومن ګټ سیستم کې اوسېږي سیده یا په انوایرمنټ کې اوسېږي سیده په ناماحول کې اوسېږي یا د هیومن ګټ په سیستم کې اوسېږي ښه پر دوم نمبر باندې چې د انټروکوکس فیسیم په نامه چې ده دا د هیومن ګټ سیستم کې اوسېږي یا فوډ پروډکټ وي یعنې هغه غذایي مواد وي په هغه کې دی اوسېږي سیده ښه پر دریم نمبر باندې انټروکوکس ګیلي نرم چې دی دا په څه کې دا په چغوکو کې او په ایوانانو کې لکه کفترې سوی د دې په غولو یا په نور شیانو کې دی دا ګروت کوي سیده ښه پر څلورم نمبر باندې کوم چې انټروکوکس کیسیلی فلوس په نامه باندې چې کوم دی دا بیا په انوایرمنټ کې په د ماحول کې اوسېږي سیده دا هر ځای کېدلی شي او دا سپیشي دونه مهمه نه ده مهم هغه درې وې دا اوس چې مې در وښودی او دی کوم ډیزیز کازوي موږ ته کومه ناجوړي کازوي سیده دی چې دی مثال په هر ځای کې کېدلی شي نو دا نومان زه درته اخلم بس په دا ځای کې د انفیکشن کولی شي سیده بیلري ټریکټ انفیکشن کولی شي کوم چې ګال بلیډر په هغه کې د ځان ګروت کولی شي خو دی په مالګې کې هم ژوند کولی شي سیده یورنري ټریډ انفیکشن کې دغه کېږي کوم چې موږ په ادرار سیستم دی په دې کې انفیکشن کوي او بلډ سټریم انفیکشن کوي کله چې بلډ سټریم ته دی ولاړ نو د دې سیستم کې رګو ته ولاړ شي رګو ته چې دی ولاړ نو بیا دا بکټریا هر ځای ځي په هر ارګن یا په هر پیپ په هر ځای کې چې په هر رګ کې چې د ګروت وکړي نو دی بیا ګروت کوي دی نو کله چې دی رګو ته ولاړ شي نو بیا د ژوند د مرګ خطره هم ورسره تړلي چې دا انسان هم د دې څخه مړه کېږي او دا ډېر سویر حالات ته ولاړ شي ډېر خطرناک حالات ته ولاړ شي او بعض اوقات دا په زړه کې هم ګروت کوي یو ډیزیز دغه ته ویل کېږي انډوکارډس په نامه باندې یا کارډیاټس په نامه باندې کوم حالات دی دا بیا څه چمه کې په زړه کې دننه ګروت وکړي د انفیکشن سیده د زړه چې کوم حرکت پرې هغه وربند کړي هلته سیده یا وربند کړي یا ورقرار کړي سیده یا په زخم کې انفیکشن کړي سیده دغه کې ګروت کوي سیده او د دې لپاره چې دی درملنه چې دغه انټي بایوټیک دی سیده امپیسیلین دی فینسیلین دی وینکومایسین دی سیده وینکومایسین چې دی دا به پر د باندې ډېر ژر ريزیسټ کار کوي سیده ډیپټومایسین دی او دا نور داسې انټي بایوټیک وي هغه د لپاره کار کوي سیده
ښه ډومین بیکټیریا ده سیده اور فایلم چې د هغه فرمیکیټس په نامه دی سیده کلاس دی بیسیلای دی سیده اورډر چې دی لیکټوبیسیلس دی اور فیملی چې د انټروکوکا سی آی په نامه دی اور جینس چې دی هغه انټروکوکس په نامه دی سیده او د نور ځایونو باندې گروث کولای شي دا په غلګور دا ډیر خطرناک حالت لای شي دا د فیملی وسیده او کوم ځای کې چې ما سپیلینګ غلط کړی هغه دلته د پر لیکل دي سیده